طالبانو ته څنګه ولې لوی خطر پیدا شو په اړه یې څه ویل شوي دي پوره جزئیات هم دلته راسره وګورئ. د منځنۍ اسیا ځینو هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر فعالیت اندېښنه وښوده. د منځنۍ اسیا هیوادونو یو شمېر مشرانو د افغانستان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو شمېر ولسمشرانو د دغو هیوادونو د مشرانو په 5مې مشورتي غونډه کې خپلو هیوادونو ته د افغانستان د وضعیت له امله د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه څه چې طالبانو تل رد کړي او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره به د کوم هیواد پر ضد ونه کارول شي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په دوشنبې ښار کې جوړه شوې وه وویل چې په افغانستان کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو فعالیتونه زیات شوي دي. نوموړي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په 5مې مشورتي غونډه کې د خپلې وینا په یوه برخه کې له افغانستان څخه تاجکستان ته په ناقانونه توګه د تیرېدو لپاره د ترهګرو ډلو د هڅو یادونه وکړه او زیاته کړه په تیرو کلونو کې د بېلابېلو ترهګرو ډلو هڅو سره مخ شوې چې غوښتلې له پولې څخه زموږ هیواد ته راشي. 2 ځلې مو له پولې څخه د انصار الله جنګیالیو له تیرېدو مخنیوی وکړ. هغوی غوښتل چې د تاجکستان په مرکز او نورو سیمو کې یو شمېر ترهګریز بریدونه ترسره کړي. د تاجکستان ولسمشر دغه شان له افغانستان څخه دغه هیواد ته د نشه یي توکو د قاچاق هڅې ته په اشارې سره وویل تیر کال له افغانستان سره په پوله کې شاوخوا 15 ټونه نشه یي توکي کشف او نیولې دي. په ورته وخت کې د ازبکستان ولسمشر شوکات میرزایف په دې غونډه کې وویل چې د افغانستان وضعیت یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې د سیمې پر امنیت مستقیما اغیز لري. د میرزایف په وینا دا ډیره مهمه ده چې له طالبانو سره د پولو د امنیت د اوبو د کارولو او د سیمې د اقتصادي تګلارې په اړه خبرې وشي او د دې کار لپاره یې له افغانستان سره د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز وکړ. هغه زیاته کړه زه د پایلې ته رسېدلی یم چې د افغانستان له واکمنو چارواکو سره زموږ چلند باید زموږ د ګډو ګټو او زموږ ترمنځ د همغږۍ پر بنسټ ترسره شي. د دې کار لپاره موږ د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ځانګړو استازو په کچه د اړیکو ډلې د جوړولو وړاندیز کوو. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.